سلامونه د چینل درنو لیدونکو مینوالو، هیله د ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامې به هم پر تن وي. بشیر دریځ یو ځل بیا د کابل له یو بلې ښکلې سیمې څخه تاسو سره ملګری شوی یم او همدا شیبه ستاسو ملتیا کوم. هیله ده تاسو هم راسره مله پاتې شئ او راسره د خپرونې تر پایه ملګرتیا وکړئ. د کامرې په برخه کې د سلیم واک څخه نړۍ مننه چې موږ سره نن همکاري کوي او راسره تخنیک برخې چارې مخ ته وړي. قدرمن لیدونکو، نن یوازې ځانګړې موضوع په ځان د باور درلودو ده چې نن غواړو په دې موضوع باندې تاسو سره بحث وکړو. زموږ ډیری وخت زموږ په ټولنه کې زموږ خلک یو ډول د خپل ژوند څخه ناهیلي دي، یو ډول په ځان باندې بې باوره بې اعتماده دي. یعنې تر ډیره پورې دوی داسې یو روحیه لري چې که چیرې زه یو کار وکړم، هغه کار که چیرې ډېر په حقه وي، دوی ته یو ډول ناحقه ښکاري. دوی په ځان کې دغه روحیه نه احساسوي چې آیا زه دغه کار کولی شم که نه شم کولی. ډیری وخت زموږ ځوانان ملګري یا زموږ ځوانه هستی چې د هیواد ویاړونه بلل کیږي، ساپې کیږي، همداراز یعنې دا هیواد راتلونکی ورته منتظر ده، دوی په یو ډول باندې دومره سخت په ځان بې باوره دي چې اصلا توقع یې نشي کیدی. یو مثال یې دا ووایم، دوی نه کله چې په ښوونځي کې ټولګي کې غوښتنه وشي چې ته جګ څه د تختې په سر باندې یو دوه خبرې وکړه، دوی یو ډول مایوسه شي، دوی نشي کولی خبرې وکړي. د ښوونځي وروسته بیا دوی چې پوهنتون ته ولاړ شي همدغه حال وي. ډیری د پوهنتون محصلین چې هغه د ژورنالیزم پوهنځي زده کړیالان یا د حقوقو وي یا د نورو پوهنځیو زده کړیالان، دوی ډېر سخت په ځان باندې بې باوره وي. نن به په دې خبرې وکړو چې ولې یو کس ته دغه بې باوري پیدا کیږي او څه لاملونه دي چې کولی شي دغه موضوع یا د انسان وجودي دغه اړتیاوې پوره کړي. په کوم وخت کې کولی شو چې موږ وکولی شو په ځان باندې باور ولرو او وکولی شو چې حد اقل هغه وینا چې موږ ته راکول کیږي په ښه توګه باندې وړاندې کړو او وکولی شو د حد اقل د 100 یا 200 یا 1000 نفرو په مخ کې خبرې وکړای شو. دا ډېره جدي موضوع نه ده. هر انسان فطرتاً کله چې نړۍ ته راځي، د انسانانو جوړښت یو ځل مخکې ما چېرته ویلي وو، د انسانانو جوړښت د خدای له لوري کله چې انسان خلق کیږي د نړۍ ته، د ټولو انسانانو، هغه که د هر قوم قبیل دي، هغه که د هر سم دي، هغه که د نړۍ د هرې جغرافیې دي، د انسانانو فکري، ذهني او همداراز عقلي جوړښتونه ټول یو ډول وي. یو کس که افریقا کې اوسیږي او یو کس که په اسیا کې اوسیږي، د دوی دواړو فکري جوړښتونه یا ذهني جوړښتونه په یو ډول دي. موږ کولی شو دلته یو مثال وړاندې کړو. ویلی شو مثلا د انسان ذهنیت د یو اوبو د ډک ګیلاس په څیر ده. مثلا کله چې خدای یو چا ته ذهن ورکوي، یو ډک ګیلاس د اوبو مثلا ورکوي چې ستا فکر یا ستا ذهن د اوبو سمبول موږ وګرځوو. ځینې ګیلاسونه خالي وي، ځینې ډک. یعنې خدای چې کله ویش کوي د ټولو انسانانو فکرونه او اذهان او عقلونه چې موږ تاسې ورته مفکورې ډېری وخت وایو، د ټولو انسانانو ته په یو ډول ورکوي. بیا دلته مشکل دا راځي چې ډېری کسان احساس کوي چې یاره زما حافظه ډېره ضعیفه ده یا مثلا زما دغه موضوع ته عقل یا فکر نه رسیږي. مشکل دا وي چې دا خلک په ځان باندې باور نه لري او د خپله روحیه له لاسه ورکوي. دلته زه یوې موضوع ته اشاره کوم، هغه ده چې وخت چې دغه ډک ګیلاسونه د اوبو انسانانو ته د خدای له لوري ویشل کیږي، چې موږ د فکر په مثال باندې یو ګیلاس د اوبو ډک یاد کړه، دلته بیا استعمال ده. ځینې کسان دي له دغه عقل یا فکر څخه یا دغه ذهنیت څخه چې خدای ورته ورکړی د یو ډک ګیلاس په څیر باندې استفاده کوي. مثلا حد اقل ځینې دي چې یو غړپ اوبه ترې کوي، څښي. ځینې دي مثلا نیم ګیلاس ښي، ځینې دي مکمل استفاده کوي، ځینې دي اصلا ډېری یعنې دغه عادتونه ډېر په افغانانو کې دي چې اصلا هسې ورپام هم نه ده چې موږ څه د فکر او د عقل او د ذهن په نوم باندې شی لرو که نه لرو. اوس څنګه کولی شو موږ له خپل عقل او فکر نه استفاده وکړو؟ دغه ډک ګیلاس چې موږ ته خدای راکړی، دې څنګه موږ ګټه واخلو، څنګه وکولی شو چې دا د ژوند په چارو کې عملي کړو؟ دلته اوس د هر چا پوهه ده، د هر چا استعداد ده. مثلا ځینې ماشومان دي په ځینې کورونو کې د مور او پلار ډېر سخت لاس وي ورباندې،
کوشش کوي چې دغه اولادونه تر سالمې روزنې لاندې ونیسي، کوشش پې وکړي، درسونه پې ووایي، په ماشومتوب کې ورته د قرآن او حدیث او ساینس او کمپیوټر او دغه مضامین وروښیي. نو کله چې دی یو څه عمر ته رسېږي دغه فامیل شاوخوا غړو ته وایي چې زما زوی وګوره دومره تکړه ده. بیا د شاوخوا غړي د خپلو خپلوان چې دی ګوري وایي چې وګوره خدای ورکړی دی، یعنې خدای ټولو ته ورکړی، خدای چې څه ډول استفاده ترې وشي. ځینې فامیلونه د اصلا د ماشومانو په قصه کې نه وي، 7 کاله 8 کاله هغه چې لومړنۍ ابتدایي مسایل دي فامیلي هغې ته هېڅ پام نه وي، قصه کې نه وي. بیا چې رالوی شي وایي چې زما زویه ټمبل ده، یا یې درس نشي زده کولی، یا مثلا پوهه نه لري، یا مثلا حافظه کې شی نشته. دغه هغه مسایل دي چې دا د وخت سره د فامیل د غړو سره تر ډېره پورې انسانانو ته ترلاسه کېږي. ښه دغه د پیل وختونه دي چې مثلا موږ یادونه وکړه چې ماشوم کله نړۍ ته راځي، تر هغه وروسته مثلا کله چې دی حد اقل خپل هغه ژوند ته برابرېږي چې دی وکولی شي ژوند مخ ته یوسي. دلته لومړی د فامیل موضوع ده، یعنې تر هر څه وړاندې باید مور او پلار د خپل ماشوم ته دغه روحیه یا دغه ذهن چې د هغه وجود کې خدای پیدا کړی ده کار پې وکړي، عمل پې وکړي، استفاده ترې وکړي، دی دې ته مجبوره کړي چې درس ووایي، خبرې یادې کړي، روغ په سمه توګه باندې روغ جوړ په خیر وکړي. دغه مسایل دي چې دی مجبوره کړي. کله چې دی له دغه مرحلې تیر شو، یو څه مرحله بره ولاړه، بیا د ښوونځي دوره ده. ښوونځي کې معلم ده، تر څنګ یې کورنی معلم ده چې هغه مور او پلار ده. دی بیا کوشش کوي چې د دغه فکر او ذهن او عقل او افکارو باندې کار وکړي، استفاده ترې وکړي. څنګه کولی شي مثلا دی په ځان باندې دغه څه چې خدای ورکړي دي نه استفاده وکړي. تر دې وراخوا کله چې ښوونځي په ټیټو صنفونو لوړېږي 7 دلته انسان وجودا خپله که چیرې وغواړي ځینې ارزښتونه دی خپله ترلاسه کولی شي. مثلا د خبرو د وینا هنر، یا مثلا د خبرو کولو هنر، یا د خبرو ډول، یا د خبرو طرز، دغه موضوعات چې دی بیا خپله وخت چې له دغه دوه مراحل طی کړل، دی وروسته 3 مرحلې ته راغله، دلته دی بیا انسان یا دغه وجود خپله ځان دې ته چمتو کوي چې څنګه وکولی شي دغه باورونه ترلاسه کړي. ښه اوس زموږ او ستاسو مشکل څه ده؟ پیل کې فامیل، تر هغه راوروسته بیا ښوونځي کې هماغه دبی ده او لښتې دي، وهل دي او ډبول دي. ښه دغه 2 مرحلې چې یو څوک دومره په سخت حالت کې تېري کړي، 3مه مرحله کې خو په هېڅ صورت باندې انسان ځان دې ته نه ورکوي چې په ځان باندې سختې راولي، مشکلات راولي او وکولی شي چې خپله ځان لپاره روحیه پیدا کړي. ګوره دلته به تاسو څه کوئ، دغه مرحلې چې تېرې کړلې کیدای شي ډېر به په سختو حالاتو کې تېر کړي. دا موضوع زه همداسې به ځوانانو ته، هغه کسان چې په ځان باندې ډېر بې باوره دي هغوی ته وایم، دغه 2 مرحلې که ډېرې هم سختې هم تېرې کړې، اوس خو تېرې شولې، اوس ځان لپاره څه کول غواړئ، اوس کوشش وکړئ چې دغه روانه 3مه مرحله کې چې تاسو شتون لرئ، حد اقل که 100% کې نشئ کولی 50% په ځان باندې باور پیدا کړئ. زه باوري یم له تاسو نه په پیل کې خبرې غلطېږي، زه باوري یم چې 1 ځل 2 ځل 3 ځل به تاسو تر تاثیر لاندې راځئ، زه باوري یم کیدای شي 1 ځل 2 ځلې به په تاسو باندې خلک وخاندي، پیسخاند به ووایي، ملنډې به ووایي، خو دم درته په ډاډ سره ویلی شم چې له 3 4 5 وارو وروسته به تاسو د خپلې سیمې، بیا د خپل کلي، بیا د خپل ولسوالۍ، بیا د خپل ولایت، بیا د خپل هیواد، همداراز د ټولې نړۍ په کچه به یو ښه ویناوال اوسېږئ، یو ډېرې ښې خبرې به وکړای شئ، په ځان به باور ولرئ. یوه موضوع چې تاسو ته درکول کېږي پرته له دې چې تاسو هغه باندې ډېره ژوره مطالعه وکړئ، ډېره عادي مطالعې باندې به هم تاسو له هغه نه ډېر ښه اخذ کولی شئ، ډېرې ښې به خبرې پرې کولی شئ. ښه دا مراحل چې مثلا دا باید طی شي، په ټول نړۍ کې معمول ده چې دغه مراحل طی کېږي او بیا یو کس په ځان باندې باور ترلاسه کوي. اوس زموږ هېواد نسبت نور نړۍ سره په تغییر کې ده، هغه حالات یا هغه اړتیاوې چې نور نړۍ مثلا ترلاسه کوي افغانان دومره ډېر نشي کولی یا نه دي کړي تر اوسه پورې. اوس نسلونه ښه دي، ورځ تر بلې څه ناڅه پرمختګ کوي، پلرونه په خپلو اولادو باندې زده کړې کوي او روحیه ورکوي. ښه هغه ملګري چې بې باوره دي، په ځان باندې باور نه لري، تاسو یو ځل دغه لاره چې ما درته وښوده تاسو وازمایئ، خیر 1 ځل 2 ځلې 3 ځل به تاسو تر تاثیر لاندې راسئ. ګوره زموږ خلکو کوم متل کړی دی، وایي چې کوم ډول اوسپنه ده نه پوهېږم، چې څومره وټکېږي هغومره پخېږي که نه. انسان هم همدغه ډول ده، افکار ذهنیتونه هم همدغه ډول دي. زموږ ډېری خلک، زموږ ډېری ولسونه دغه پړه بیا په خدای وراچوي، وایي چې خدای ما ته فکر نه ده راکړی، خدای ما ته حافظه نه ده راکړې، زه خدای بې جرأته پیدا کړم. یعنې دغه موضوع ده چې اصلا یو ډول، یعنې زه باوري یم چې دا به تر هغه هم ډېر لوی شرک وي چې یو کس وایي چې 2 خدایان دي،
یا مثلا ووایي چې یاره کیدای شي له دې خدای او بل خدای هم واوسي، یعنی دا تر دې ډېر لوړ شرک ده، ځکه تاسې هغه هستي چې تاسو ته خدای درکړې د په هغې باندې استفاده نشئ کولی. وخت چې استفاده نشئ کولی بیا بل لور ته استفاده خو یو ځل نشئ کولی، بل لور ته بیا په خدای باندې نعوذ بالله ملنډې وایي، رشخند پرې وایي چې ما ته خدای حافظه او ذهن نه راکړی. ته خو استفاده وکړه، ته 2-3 ځلې په ځان باندې سختې تېرې کړه، کوشش وکړه لوړو غونډو کې ګډون وکړه، کوشش وکړه د مور و پلار تر مخې حد اقل لږ باوري خبرې وکړه، د خپلو ترونو تر مخې مجلس کې. خو دلته ځینو موضوعاتو ته پام وي. یوه ډېره مهمه موضوع ده، دې ته به ډېر پام کوئ. تر تاسو علمي ترین خلک نشته ده، یعنی هغه کسان چې له تاسو نه علمي ترین اوسیږي تر تاسو علم لوړ وي نشته، په دې شرط چې تاسو هره خبره کوئ یا د عقل په تړاو باندې لږ معلومات ولرئ. مثلا یو مجلس کې یو ځوان جګیږي وایي چې دغه بوټی چې ده دا نارنج نیسي، مثلا دا بوټی د انارو ده، یعنی دغه موضوع چې دا هم زمونږ بیا په بې علمي باندې دلالت کوي، هم د دې تر څنګ باندې زمونږ راتلونکي لپاره جرأت بیا دومره خرابوي چې کیدای شي که چیرې لږ سره مشکلات ولرو کیدای شي زمونږ جرأت لوړ شي، خو که چیرې داسې خبرې وشي دا بیا هغه اشته جرأت هم له منځه وړي. خبرې وکئ، با جرأته خبرې وکئ، د موضوع اړوند خبرې وکئ، له موضوع مه وځئ، له خلکو مه ډارېږئ، په ځان باور پیدا کړئ. دا ټول مشکلات حل کیږي. دا نه سقراط، نه افلاطون، نه دا اوسنی زموږ ولسمشر اشرف غني یا مثلا نور واکمنان یا هر څوک چې دي د هېچ چا هم د مور په نس کې نه دي زده کړي. دا زه درته په ډاډ باندې ویلی شم. زموږ فامیلونه هم ګوري، موږ کورنۍ هم ټول شاهدان یو. زموږ کور کې چې څوک ژبور ده دا د مور له لاسه داسې نه ده پیدا شوی. دا هر څه اصول لري، دا په خپل اصولو باندې مخ ته ځي، په ځان باندې باور پیدا کوي او خپله روحیه خپله لوړوي. نو په دې تړاو به بیا هم سره خبرې کوو، په دې تړاو به بیا هم انشاءالله خپرونې درته چمتو کوو. تر دې وراخوا زموږ او تاسې ورځنی ژوند کې چې څه ستونزې دي زه به کوشش کوم چې په علمي بڼه باندې وکولی شم تاسو ته دغه موضوعاتو حل په عموما وکولی شم چې د عقل هغه خبرې، هغه مشکلات چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، حد اقل که په 100% کې نشو کولی، حد اقل یو 50% وکولی شم چې زه د خپل چینل لارې دغه ستونزې حل کړم او دغه ستونزو حل خپلو هېوادوالو ته ورسوم. دوستانو په ځان باور پیدا کړئ، مه ډارېږئ، پرته له خدایه له هېچ چا هم ډار نشته. خدای په ژوند کې هم داسې انسانان نه ډاروي چې هغه په حقه وي. یعنې وخت چې تاسو نه حقه برخورد کوئ، په خدای باندې ټاپې ورلګوئ، د خدای له خدای بغاوت کوئ، نو دا خو معمول خبره ده چې بیا به له خدایه ډارېږئ. خدای ډېر مهربانه ده، دې تر څنګ تاسو خپله ډېر مهربانه یاستئ. باور وکړئ چې په ځان مهربانه نه شئ، هېڅوک به په تاسو مهربانه نه شي. هغه انسانان چې په ځان باندې رحم ونه کړي، په هغه به نه خدای رحم وکړي، نه به یې ټولنې وګړي رحم پرې وکړي. معنا ده چې ترحم دا نه ده چې ته ځان ته یو ارامه ځای برابر کړه واړه وکړي، نه، ترحم دا ده چې په ځان باندې تکلیف راولئ، زحمت تیر کړئ، علم وکړئ، پوهه وکړئ، فامیل باندې علم وکړئ. خیر د ځینې مشران کوي وایي چې موږ نه وخت تیر ده، لا هم ستاسې وخت شته، خو بیا هم که چیرې علاقه نه لرئ خپل فامیل غړو باندې، اولاد باندې، لور باندې، مور باندې، خور باندې، فامیل نور غړو باندې کوشش وکړئ هغه لومړنۍ حد اقل هغه لومړنۍ زده کړې خو وکړئ. نورې خبرې نه زیاتوم، وخت مو ډېر نه نیسم. هېوادوالو په ځان باور پیدا کړئ او انشاءالله زه باوري یم چې ورځ به تاسو تر ټولو ښه وینا کوونکي وئ، تاسو به تر ټولو ښه په ځان باندې باور کوونکي وئ. تر بیا ښې شېبې چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښو خپرونو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. انشاءالله سفرونه به هم در سره شریکوو او ځینې مهم موضوعات چې زموږ زده دي یا د اقل زموږ د ژوند تجربې دي هغه به هم در سره شریکوو. تر بیا ښه وخت، خدای مو مل. او سلیم واک به تاسو لږ د کابل منظرې هم ښیي، د خپرونې وروسته هغه هم وګورئ. خدای په امان.